مطرف ابن عبداللہ یو عالم دی یو وخت کې د مسلمانانو د بادشاہ ابو جعفر منصور مجلس کې ناست دی. بادشاہ ډېر پریشان دی، ډېر پریشان دی، داسې پریشان دی، داسې صدمه ورته رسېدلې ده، غم ورته رسېدلی دی چې چا سره چاته ګوري نه، چا سره خبرې کول ولا خوند نه ورکوي. دا څوک چې خفه شي او پریشانه شي که نه، هغه بیا نه ورته د چا خبره اورېدل خوند ورکوي او نه ورسره چا سره خبره کول خوند ورکوي. الله دې مې حفاظت وکړي. نو بادشاہ دی، شاهي غم پې راغلی دی. د بادشاهانو غم هم بیا شاهي غم وي، د فقیرانو غم هغه فقیرانه غم وي، او د بادشاهانو غم بیا شاهانه غم شکار شوی دی، د پریشانۍ شکار شوی دی. نو بس مولانا صاحب ته فریاد وکړو، شکایت وکړو چې مولانا صاحب څه وظیفه راته ښایه، کنې مرم، مړ کېږم د ډېر غم د وجې. هېڅ حل را سره نشته. الله ته د زارۍ او الله طرف ته د توجه څه طریقه راته وښایه چې الله مې دا غم لري. بادشاہ دی او په دې پوه دی چې زما دا شاهي غم، زما شاهي وسایل نشي لرې کولی، دا به الله لرې کوي. څوک به لرې کوي؟ زما دا غم به زما وسایل نشي په شا کولی، دا به الله په شا کوي. نو مولانا صاحب ته رجوع کوي، ورته وایي چې څه وظیفه راته وښایه، څه عمل راته وښایه، څه ذکر راته وښایه. نو مولانا صاحب خو بادشاہ سره په مجلس کې ناست دی، غیر ذمه دارانه خبره خو نشي کولی، او یو اهم عمل ورته ښایي، اهم ذکر او وظیفه ورته ښایي. نو باقاعده سند یې ووایي چې دا خبره کومه زه کوم نو په دې سند سره کوم، ما ته فلاني شیخ کړې ده، هغه ته خپل شیخ کړې ده، هغه ته خپل شیخ کړې ده، چې داسې قصه وشوه. نو ما ته دا خبره وایي داسې شوې ده چې یو کس ته تکلیف پیښ شو. تکلیف ورته دا پیښ شو چې په دې غوږ کې څه شی جاندار شی ننوتو، ماشه ورته وی او هغه زنځه ورته وی، ٹھیک شو، که مولخ ورته وی. دا کیسې راځي چې په سپېمه کې ننوځي، په خوله کې ننوځي، په غوږ کې ننوځي. دا خو زمونږ الله حفاظت کوي، الله مې حفاظت کوي. دا شی ننوت چې ننوت بس د پردې ته رسېدلی دی. نو بیا خو غوږ خو نازک اندام دی، احتیاط به هم کې، څه شی به هم پکې نه اچې، ګوتې به هم پکې نه وهي، ډکي به پکې نه وهي. داسې دی که نه، ډېر خیال وساتئ. خیر د باندې شواروز ښه بې ارامه تېر شو. نو دا خپله ګیله او خپله شکوه یو عالم ته وکړه. دا ورته دا بادشاہ ته مولانا صاحب کیسه کوي، علاج ورته ښیي که نه، او په داسې انداز کې ورته خبره کوي چې د اعتقاد هم جوړ شي په دې ذکر باندې او په دې وظیفه باندې، عقیده هم پې مضبوطه شي. نو د حسن بصري رحمت الله تعالی علیه یو شاګرد و، هغه ته دا فریاد وکړو چې زه خو
شواروز مې وشو ډېر ګډوډ شوی یم لیونی کېږم آرام نشته خوب نشته بس کش کش دی په دې غوږ کې نه بهر ته روځي او نه مري خیر ډېر تکلیف وي هغه ورته وایم د حضرت علا ابن حضرمی والا دعا ووایه که حضرت علا ابن حضرمی والا دعا ووایه د حسن بصری رحمه الله شاگرد دغه مریض ته د غوږ مریض په خبره خو پوه شو دا ځکه وایم چې یاد کړئ هر قسم حالت راځي د حضرت علا ابن حضرمی والا دعا ووایه هغه دعا ووایه کومه دعا چې د 4,000 کسانو د 4,000 فوجیانو مشر علا ابن حضرمی ته 2 وختو کې 2 مسلې مشکلې مسلې پیښې راغلې وي یو مسله د دشت و بیابانو او بله مسله د دریاب د سمندر او په دې دواړو مشکلو مسلو کې الله طرف ته جاری کړی ده د الله صفتی نمونه یې اخیستي دي او سوال یې کړی دی الله هغه مسلې حل کړي دي هغه دعا ووایه که مشکل به دې حل شي تکلیف به دې الله لرې کړي څه دعا ده دعا یې ورته وښوله چې دعا یې ورته وښوله د 4,000 کسانو امیر دی ذمه دار دی لښکر ورسره دی د دشت سفري دی خوراک کا ازمایش پې راغی د تندې او د لوږې تکلیف ورته پېښ شه نو د الله صفتی نومونه ذکر کوي او الله ته سوال کوي چې الله تږي اوبه راکړه باران راباندې وکړه یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا دا 4 صفتی نمونه د الله ذکر کوي او الله ته سوال کوي دا د الله لوی نمونه الله ته وسیله کوي او الله ته سوال کوي اوبه راباندې ووروه باران راباندې ووروه ملګري تږي دي او د ضرورت دی د څښلو ضرورت دی څاروو ته د څښلو ضرورت دی سورې راغی او باران پرې وورېد 4,000 کسانو ضرورت الله پوره کړ دعا یې قبوله کړه مزل کوي مخې ته سیند راغی دریاب راغی نه پول شته او نه کشته شته نه پول شته او نه کشته شته او دغه دریاب باندې پورې وتل دي پورې غاړه تلل دي حضرت علا ابن حضرمی صحابی دی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کوي الله طرف ته متوجه کیږي او دا وایي یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم عجزنی عجزنا مونږ په دې دریاب باندې پورې واس هغلته سوال دا و چې اوبه نشته اوبه راکړه دلته کې سوال دا دی چې سمندر دی مونږ سره د سورلی بندوبست نشته کشتۍ نشته دې سمندر کې لار راکړه د اوبه راته وچېکه چې مونږ پرې لاړ شو او بیا خپلې سورلی باندې سور شو ملګرو ته وایي مخکې شو ته
بسم الله جوزو، بسم الله جوزو، راځئ. د مخکې او ملګري ورپسې، څوک پیدل، څوک اوښانو باندې سواره، څوک په اسونو باندې سواره. د پیدل قدم لوند نشو په اوبو کې، د اسونو هغه څه ورته وایي، خپې لوندې نه شوې، هغه نوکې لوندې نه شوې، او د اوښانو خپې او هغه خف لوندې نه. عربی کې فرق شته او زما په خیال زموږ پښتو کې فرق نشته. د اس ته هم خپې وایو او د قدمونه وایو او د اوښ ته هم وایو، ټیک شو که نه. او عربی کې د اس خپو ته نوکو ته حافر وایي او د دې اوښ ته خف وایي، ټیک شو. نه د پیدل فوج قدم لوند شو او نه د اوښانو خپې لوندې شوې او نه د اسونو خپې لوندې شو، پورې وته. نو دا وظیفه چې هغه مریض ته وښوله، مریض واورېده، زده یې که، الله طرف ته د زړه نه متوجه شو، ځکه تکلیف ورته که نه. او دا یې ووایي یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیم اشفینی، د دې بیمارۍ نه مې جوړ کړه، شفا راکړه. غوږ کې کشکش وشو، اشې ترې ووتو، بهر ووتو، دیوال سره ډغره وخوړه او مړ شو. مریض ته الله شفا ورکړه. دا کیسه وکړه، بادشاه مولانا زر راته ووایه، ما خو تاسو ته ووایي چې ستاسو زده شي که نه، هغه خو لا ورته ویلي نه دي چې داسې ویلي. زر راته ووایه. دا دعا ورته وکړه چې دا دعا ورته ووایه. نو بادشاه روبه قبله شو، په مجلس کې قبلې ته مخې برابر که، زړه الله طرف ته متوجه که او دا کلمات اخلاص سره ووایي. ځکه بادشاه هم ضرورت دی، دې ته ضرورت دی چې ډېر مهموم او مغموم دی، پریشانه دی، پوه شوه، غم پرې راغلی دی. ما ووایه که نه چې د بادشاه غم هم شاهي غم وي، صحیح، خو داسې شاهي غم دی چې د هغه شاهي وسایل علاج نه شي کولی، د هغه شاهي وسایل علاج نه شي کولی، هغه مسئلې نه شي حل کولی. دا نه لرې که اهتمام سره، اخلاص سره درې ځلې ووایي، طبیعت یې ښه شو، رنګ یې بدل شه، مخ یې راواړولو، د مولانا صاحب شکریه ادا که، بیا یې روټۍ راوغوښته، وایي څو وخت وشو چې ما څه خوړلي نه دي، راځه چې اوس یو ځای روټۍ وخورو. شاهي دسترخوان باندې سره کېناست، روټۍ وخوړه. بنده هغه بنده دی چې د خپلې مسئلې د حل لپاره، د خپل مشکل د حل لپاره هغه الله طرف ته منډه ووایي، کوم الله چې مشکل اسانوي. د خپل حاجت او ضرورت پوره کېدو دپاره هغه الله طرف ته منډه ووایي، کوم الله چې د حاجتمندو حاجتونو ضرورتونه پوره کوي. د هغه کس نه کمعقل بل نشته، بیوقوف بل نشته چې حاجتونو پوره کولو والا د الله ذات، مشکلاتو اسانولو والا د الله ذات، هغه صمد ذات، غني ذات پرېږدي او بل طرف ته منډې وایي. د مشکل د اسانېدو دپاره محتاج ته منډې وایي، هغه چا طرف ته منډې وایي چې په خپلو مشکلاتو سره مخ دی. تاسو کتل بادشاه مشکلاتو سره مخ وکړ، مشکل سره مخ دی. صحابه کرام او تابعین مشکلاتو سره مخ دی. علا ابن حضرمی او داغل مسلمان فوج 4,000 کسان کله څه مشکل سره مخامخ کیږي، کله څه مشکل سره مخامخ کیږي. مشکل کشا الله طرف ته منډه وواله، مشکل الله آسان کړه. خو
ورکوټه تکلیف راشي که لوی تکلیف راشي که ستاسو خیالي دا موږ ته ورکوټه تکلیف ښکاري چې په غوږ کې څه ننوځي زموږ په نظر کې دا ورکوټه تکلیف دی او بادشاه ته چې کومه مسله پیښه شوه لوی تکلیف و دغه 4,000 مسلمانانو صحابه او تابعینو ته چې کومې مسلې پیښې شوې وې دا لوی مسلې وې